سلام. د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1498 هجري لمریز کال د کب 18 او د 2020 میلادي کال د مارچ اومه نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. واشنگټن او مسکو وایي د وسلوالو طالبانو د اسلامي امارت مخالف دي، خو تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته موقت اسلامي حکومت غواړي. د دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې واشنګټن او مسکو د وسلوالو طالبانو د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو مخالف دي، خو له نوي جوړېدونکي اسلامي حکومت هم ملاتړ کوي. اعلامیه وایي امریکا متحده ایالات او روسیه د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي مشرانو، مدني ټولنو او وسلوالو طالبانو په ګډون له ټولو افغانانو سره ګډ کار ته ژمن دي. په دې 12 ماده اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو د سولې هوکړې ملاتړ او د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه شوې. تر بین الافغاني خبرو وروسته د نوي اسلامي حکومت د جوړېدو په تړاو د طالبانو او امریکا له هوکړې وروسته روسیې او امریکا هم د یوې مشترکې اعلامیې په خپرولو سره د نوي اسلامي حکومت د جوړېدو ملاتړ کړی. په دې 12 ماده ییزه ګډه اعلامیه کې دواړو هیوادونو د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو مخالفت کړی او وایي دوی نه غواړي چې بیا اسلامي امارت حاکم شي. په دې اعلامیه کې دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې بشپړه او تلپاتې سوله یوازې د یوه سیاسي توافق او پراخو بین الافغاني مذاکراتو له لارې ترسره کیدی شي. د اعلامیې دویمه ماده دواړه هیوادونه د یوې بشپړې او پایدار سولې د هوکړلیک رامنځته کېدو لپاره چې جګړه ختمه او د سیمې او نړۍ له امنیت سره مرسته وکړي د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي رهبرانو، مدني ټولنې او طالبانو په شمول له ټولو افغانانو سره ګډ کار ته ژمن دي. د اعلامیې څلورمه ماده دواړو هیوادونو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني او پر دې سربیره نړیواله ټولنه د اسلامي امارت بیا احیا نه مني او ملاتړ یې نه کوي. د اعلامیې پنځمه ماده دواړو هیوادونو له سیاسي پروسې سره د طالبانو له یوځای کېدو او له بین الافغاني مذاکراتو وروسته په یو نوي اسلامي دولت کې د طالبانو د احتمالي رول هرکلی وکړ. د امریکا او روسیې له لوري په دې خپره شوې مشترکه اعلامیه کې همداراز له ټولو افغانانو او ښکېلو لوري غوښتنه شوې چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات او د بندیانو ازادۍ په تړاو خبرې پیل کړي. د ولسي جرګې شمېر غړي د اسلامي امارت په تړاو د امریکا او روسیې له دې اعلامیې هرکلی کوي، خو وایي د هر هغه نوي رامنځته کېدونکي دولت ملاتړ پکار دی چې په اساس جګړه او افغان وژنه پای ته ورسیږي. زه وایم چې که واقعیت افغانستان کې صلح راځي دا د افغانانو کار دی چې افغانان خپلو کې سره کینی او بیا تصمیم ونیسي. که بیا په انتخاباتو کېږي دا موضوع زما دریځ واضح دی، که په هر شکل خو چې افغان وژنه پې بندیږي زه هر هغه اقدام ته لبیک وایم او په نیک پالي نیسم. این اعلامیه مشترک روسیه و آمریکا بر مبنای یک واقع بینی تاریخ های استفاده از تجربه تلخ گذشته تاریخ است و از باید استقبال کرد. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبرورۍ میاشتې د 29 نیټې په هوکړلیک کې د هرې مادې په سر کې یادونه شوې وه چې امریکا طالبان د اسلامي امارت په نامه نه پیژني، خو په دوو نورو مادو کې د نوي اسلامي حکومت د جوړېدو وړاندوینه کړې ده. طالب زندانیان باید تر مذاکرې وروسته د واضح میکانیزم پر اساس خوشي شي. ولسمشر غني د ملي شورا 18 دورې دویم تقنیني کال پرانیستې پر مهال وویل چې 15,000 طالب بندیان به تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته د یو واضح میکانیزم له مخې خوشي شي. اشرف غني وایي د سولې پروسه به د ټولنې مختلف اقشارو او نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ پر مخ یوسي او تر راتلونکو 3 ورځو پورې به مذاکراتي هیئت چمتو شي. ولسمشر د ملي شورا غړو ته په خبرو کې ویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې وروستۍ هوکړه به ملي شورا تصویب او د اړتیا په صورت کې به لویې جرګې ته هم وړاندې شي. د ملي شورا 18 دورې دویم تقنیني کال د ولسمشر غني له لوري پرانیستل شو. سلام علیکم. اشرف غني د ملي شورا غړو ته د وینا پر مهال وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې د هغو برخو چې د تاوتریخوالي کمښت، دایمي اوربند او افغان حکومت سره مذاکراتو باندې تفاهم ته پکې اشاره شوې هرکلی کوي، خو له نورو هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو په باب باید مخامخ بحث ترسره شي.
غني وایي حکومت آماده دی څو له طالبانو سره مذاکرې ته داخل شي او د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدل به تر بین الافغاني مذاکرې وروسته د شفاف میکانیزم پر اساس ترسره شي. ولسمشر وایي چې خلک له مثبتو تغییراتو مطمئن شي او د دایمي اوربند شاهدان واوسي. دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده است تا بر بنیاد اصول پذیرفته شده وارد مذاکره با گروه طالبان شود. خواست طالبان را برای رهایی 5,000 زندانی قبل از آغاز مذاکره می‌دانیم. من به حیث رئیس جمهور هیچ آرزویی ندارم که زندانی طالب داشته باشم. اما رهایی آنها به اساس یک پروسه شفاف و مکانیزم واضح صورت گیرد تا مردم ما مطمئن شوند که بعد از رهایی آنها چگونه تغییر مثبت و تطبیق آتش بس کامل را شاهد خواهند بود. په داسې حال کې چې انس حقانی د امریکا په غوښتنه د امریکایي پوهنتون استادانو په بدل کې آزاد شوی او اوربند هم په خپله د طالبانو له لورې اعلان شو، ولسمشر غني 3 ورځنی اوربند او د انس حقانی په شمول د 3 لوړ رتبه طالبانو خوشي کول د سولې لپاره د زمینې برابرولو په هدف خپل اقدامات یادوي. نوموړی وایي چې تر راتلونکو 3 ورځو پورې به د مذاکراتي هیئت ټاکل کېدو سربیره د مصالحې عالی شورا هم فعال شي. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 اوت سال روان آماده خواهد. نوع تصمیم گیری این که چگونه بالای یک شورای عالی یا هر ساختار دیگری به نتیجه می رسیم که در آن نمایندگی از همه وجود داشته باشد مشوره های صورت گرفته است. در این هفته گذشته در این مورد بحث انجام شده است تا بتوانیم هیئت را داشته باشیم که از تمام مردم افغانستان نمایندگی کرده. اشرف غني ټینګار کوي چې د سولې پروسه به د ټولنې مختلفو اقشارو په مشوره او نړیوالې ټولنې په همغږۍ پر مخ یوسي او ژمنتیا یې دا ده چې د مذاکراتو له جریان څخه به خلک خبر وساتي. خو له طالبانو سره د سولې توافق نهایي مسوده به د ملي شورا له لورې تصویب شي او که اړتیا وه لویې جرګې ته به یې هم وړاندې کړي. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد است تا در جریان مذاکرات از پیشرفت‌های آن قدم به قدم نمایندگان معزز مردم را در شورای ملی آگاه ساخته و مسوده نهایی موافقتنامه صلح را که انشالله به آن خواهم رسید برای تصویب با شما و در صورت نیاز بالای جرگه که شما نیز در آن حضور خواهید داشت شریک سازد. و ایجاب می نماید تا در هر تصمیمی که منجر به تعیین سرنوشت مردم این سرزمین گردد شورای ملی که از قاطبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد. په ورته مهال د ولسي جرګې رئیس وایي هر څه ژر باید بین الافغاني مذاکرات پیل او د تاوتریخوالي کمښت لړۍ دوام وکړي چې په دایمي اوربند بدل شي. تا گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر آغاز گردد. شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق طلبا می خواهد که کاهش خشونت‌ها را مانند گذشته ادامه دهند تا به یک آتش بس دائمی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان دست یابیم. د سولې وروستیو پرمختګونو او بین الافغاني مذاکراتو په تړاو د ولسمشر اشرف غني څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو له امریکا سره د سولې توافقنامې تطبیق او د بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکراتو پیلولو ته چمتووالی ښودلی دی. کریم خلیلی او محمد محقق حکومت د کابل پرونی برید په مخنیوي کې پر غفلت تورنوي. محمد محقق وایي د عبدالعلي مزاري پر تلین غونډې برید کې له شک پرته بهرنی کړی لاس لري خو کورني اباد هم باید له پامه ونه غورځول شي او د دې برید تر شا شکمن لاسونه هم شته. محمد محقق وایي افغان حکومت د دې برید د مرګ ژوبلې ارقام ډېر کم اعلان کړل په داسې حال کې چې په دې برید کې تر اویاتو وژل شوي او له اتیاو ډېر ټپیان دي. دوی وایي د دې پیښې د امنیتي پوښښ لپاره لازم تدابیر نه ونیول شوي او پر نړیواله ټولنې هم نیوکه کوي چې د خلکو د عام وژنې پر وړاندې چوپتیا غوره کړې.
په همدې حال کې د امریکا متحد ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې دا کار د ترهګرو د قوت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. بلخوا ملګرو ملتونو هم دا برید غندلی دی. که د عبدالعلي مزاري پر تلین غونډې وسلوال برید تازه غبرګونونه پارولي دي. محمد محقق او کریم خلیلي په دې ځای کې د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال امنیتي ادارې د دې برید مخنیوي په برخه کې پر پاتې راتلو تورنوي او وایي چې د کابل امنیه قماندان د پیښې د شاوخوا سیمو د بررسۍ غوښتنه کړې وه خو دا کار نه دی شوی. محمد محقق وایي له شک پرته دا برید بهرنۍ ریښې لري خو کورني آباد هم باید له پامه ونه غورځول شي ځکه د دې پیښې تر شا مشکوک لاسونه شته. یک رد پایهای مشکوکی هم در این قضیه هست که او را باید بررسی شود. با همه ارگان‌های امنیتی هماهنگی ایجاد شده. نامه‌های رسمی از طرف ستاد به تمام ارگان‌های امنیتی، وزارت دفاع، گارنیزیون، وزارت داخله، قماندانی امنیه کابل، حوزهات مربوطه غرب کابل و زون امنیتی غرب کابل داده شده. دوی همداراز وایي چې ولسمشر غني او امنیتي ځواکونه د تیرې ورځې پیښې ځواب ویونکي دي او په دې تړاو غفلت د منلو نه دی. محمد محقق وایي چې نړیواله ټولنه دې د دې پیښې په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي او خپل مسؤلیت دې په سمه توګه ترسره کړي. هم جامعه جهانی احساس مسئولیت کنند، هم حکومت اگر دست نداره احساس مسئولیت کنند. از رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی تا همه مسئولان بلندپایه دولتی در برابر مردم افغانستان و مردمی که امروز به اذان نشسته پاسخگوست. له دې سره په ورته مهال محمد محقق او کریم خلیلي وایي چې د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره دې یو ګډ پلاوی جوړ شي. کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین غونډې د تیرې ورځې تر برید وروسته وضعیت لا هم عادي حالات ته نه دی راګرځېدلی. روحی مردم یک قسم شده بود که هیچ کسی را در قصیش نبود، فقط تلاش میکرد که جان خود نجات بتن. اما بسیار یک فاجعه انسانی بسیار دردآور بود این روز. اتاق گیر مانده بودیم، اتاق ما رو بسته کردن. چیزی که کمپل، توشاک، چمدان که بود پشت سر اتاق در حقیقت ما ماندیم تا که مثلا نارنجک بندازه که مثلا به زور کنه از ترس از که داخل اتاق نشه. دا د هغو کسانو توکي او جامې دي چې په پرونۍ پیښه کې وژل شوي او یا هم روغتونونو کې په بسترونو کې دي. کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین غونډې د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بلخوا بیا روسیه وایي که افغان حکومت وغواړي مسکو چمتو دی چې افغانستان ته ځواکونه راولېږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي که افغان حکومت غواړي مسکو چمتو دی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره افغانستان ته سرتیري واستوي. بلخوا ضمیر کابلوف ټینګار کوي چې لومړی باید په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د بین الافغاني خبرو پایلو ته تم شي. نوموړي له فدرال خبري اژانس سره په تازه مرکه کې ویلي دوی به د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د دې هیواد له چارواکو سره پر پوځي مرستو خبرې وکړي. کابلوف زیاته کړې دوی وړاندې تر دې هم له افغان حکومت سره د مرستې خبره کړې وه خو په ډېر احتمال د واشنګټن د مخالفتونو له امله رد شوه. په افغانستان کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 4 تنو ته ورسید. د روغتیا وزارت وایي په هرات کې د کرونا تر یوې مثبتې پیښې وروسته اوس د 3 نورو شکمنو پیښو پایله هم مثبت ثابت شوي او له دې سره په افغانستان کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 4 تنو ته رسیدلی. چارواکي وایي په دې هڅه کې دي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له حج او اوقافو او دیني عالمانو سره هوکړې ته ورسیږي څو په هرات او د هیواد په نورو ولایتونو کې د جمعې لمونځ او عمومي راټولېدنې بندې کړي. په ورته وخت کې ولسمشر غني وایي که د کرونا ویروس خپرېدل چټک شي له ملي شورا څخه ورته نوره ځانګړې بودیجه غواړي. په هرات ولایت کې د کرونا ویروس د یوې مثبتې پیښې له ثبتېدو وروسته تازه په دغه ولایت کې 3 نورې نوې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي اندېښنه لري چې د ګاونډي هیواد ایران څخه په زور د ایستل شوو افغانانو راتګ به په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو خطرات زیات کړي.
او وایي دغه 3 کسان چې د کرونا وایروس پیښې پکې مثبتې تایید شوي له ایران څخه راغلي دي. د امیر روغتیا وزیر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د نوو 3 مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 4 تنو ته لوړ شوی دی. متاسفانه نتایج لابراتواری 3 تن افغان که به تازگی از کشور ایران به هرات برگشت نموده دیشب در لابراتوار مرکزی کابل مورد آزمایش قرار گرفت و واقعات مثبت ثابت شد. با این ارقام مجموعاً 4 واقع مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده. چارواکي وایي هره ورځ له 200 کسانو څخه نیولې تر 300 کسانو پورې ایران څخه هرات ولایت ته راځي او امکان لري چې په دغو کسانو کې ځینې په کرونا وایروس اخته وي. د امیر روغتیا وزیر وایي هڅې روانې کړي څو د دې وایروس د مخنیوي په هدف له حج وقاف وزارت او دیني عالمانو سره دې توافق ته ورسیږي څو په هرات او نورو ولایتونو کې د جمعې لمونځ او نورې راټولېدنې د یو وخت لپاره بندي کړي. ما از نگاه علمی و صحی توصیه میست که هر جایی که تجمع باید جلوگیری کنیم. ضرورت به این کار است که وزارت محترمه حج و اوقاف، شورای علمای کرام امرایشان به یک صحبت به یک توافق برسیم و میره باید به یک نتیجه برسیم که چطور میتونیم نماز جمعه را تغییر بدیم و اگر نماز جمعه در زیر سقف نشه بیرون سقف انجام شود. په ورته وخت کې ولسمشر غني چې د ملي شورا د 18مې دورې د 2یم تقنیني کال پرانیستلو مراسمو ته یې وینا کوله وویل که د کرونا وایروس خپرېدل چټک شي له ملي شورا به ورته نوره ځانګړې بودیجه وغواړي. در جلسه اخیر تدارکات چند پیشنهاد مشخص وزارت صحت عامه اکمال ادویه، تجهیزات و ملزمه طبی برای مجادله با ویروس کرونا جهت تهیه و تدارک وسایل و اجناس ضروری برای تجهیز معیاری مرکز ملی انزوا یا ایزولیشن در مرکز و زونهای کشور در جلوگیری از شروع ویروس کرونا مربوط وزارت صحت عامه منظور گردید. هرگاه خدای نخواسته شیوع ویروس کرونا سرعت ببخشد ممکن حکومت دوباره به شورای ملی به خاطر تعدیل فوق‌العاده بودجه مراجعه کند. په هرات ولایت کې داسې مهال په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 4 تنو ته لوړ شوی چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 100 زیاتې شکمنې پیښې ثبت شوي دي. عوامي روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دې وایروس د خپرېدو له امله له خلکو غوښتي چې د نوي کال د نوروز د جشن په مراسمو کې دې هم ګډون نه کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلي دي. دغه لیدنه د تیرو ناستو پر دوام ترسره شوې او دواړو لورو پر روان وضعیت او د ټاکنو پر راپورته شویو لانجو خبرې کړې دي. په دې ناسته کې له وسله والو طالبانو سره د سولې لپاره پر مذاکراتي پلاوي هم بحث شوی ده. تر دې مخکې هم د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیز بحران د حل او د سولې هڅو د ګډنتوب لپاره ورته مجلسونه ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امکان شته چې وسله طالبان پر حکومت غالب شي. ټرامپ چې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل واشنګټن له افغانستانه 20 کاله وروسته بیرته وځي او اړتیا ده چې نور افغانان د خپل راتلونکي لپاره په خپل لاس په کار شي. ټرامپ وایي دوی نه غواړي چې په افغانستان کې 20 کاله نور هم ښکېل وي او اوس اړتیا ده چې خپل سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق له لاسلیک سره مهاله متحده ایالاتو په یوه اعلامیه کې له افغان حکومت سره د خپلو مرستو ژمنې تازه کړې، خو د امریکا ولسمشر د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرداری ورکړ. ډونالډ ټرمپ چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل ممکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان پر حکومت غالب شي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان حکومت به له ځان څخه دفاع وکړی شي ویل دا وروسته خبره ده، موږ به وګورو چې څه کیږي. تمه ده چې حکومت دا وړتیا ولري، خو زه پوهیږم ممکن دا پوښتنه اوس ځواب نشي، خو ممکن داسې ونه شي.
د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات غواړي له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي او اړتیا ده چې افغانان د خپلې راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي. ټرمپ وایي امریکا نه غواړي چې 20 کاله نور هم هلته ښکیل وي او د پولیسو رول ادا کړي. بالاخره هیوادونه باید په خپله د ځان خیال وساتي او موږ نشو کولای 20 کاله نور هلته پاتې شو. موږ هلته 20 کاله وو، موږ دغه هیواد ساته او بالاخره باید دوی په خپله ځان وساتي. لا له وړاندې باید دا کار شوی وای. تاسې تر یوې مودې د یو چا لاسنیوی کولی شئ؟ موږ باید بیرته د خپل هیواد پر مخ وړلو ته ستانه شو. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واک ته د طالبانو د رسیدو په اړه د ټرمپ دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق تر لاسلیک وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی. واشنګټن او ملګرو ملتونو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره خبرې کړې دي. پومپیو پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې له ګوتریش سره د منځني ختیځ پر روان وضعیت او همداراز افغان سوله خبرې کړي. د په وینا امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه له منځه یوسي. دوی هیله څرګنده کړې چې افغانان ښه راتلونکي ولري او د ترهګرو ډلو له خونړیو بریدونو خوندي وي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي له ولسمشر غني سره کتلي دي. ولسمشر ایماني وایي په دې مجلس کې چې د جمعې په ورځ ماښام شوی د سولې وروستیو پرمختګونو په تړاو بحث او خبرې شوي دي. ارګ همداراز وایي دواړو لوري د سولې د راتلونکو اقداماتو او چمتووالو په تړاو خبرې کړې دي. به هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د نړۍ په کچه پر کوویډ-19 یا کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له 100,000 واوښت. و نورو هیوادونو هم د جمعې په ورځ د دې ویروس د مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړ او په دې توګه د هغو هیوادونو شمېر 90 ته ورسید چې دغه ویروس پکې خپور شوی. د ایران عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کرونا د اخته کېدو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر 145 ته رسېدلی او په تازه قربانیانو کې د پارلمان یوه غړې فاطمه رهبر هم شامله ده. د هیواد په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ویروس له 1000 ډېرو مثبتې پیښې هم ثبت کړي چې ټول شمېر یې 5823 ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ درې مهم غړي د خیانت په تور نیول شوي دي. ویل کېږي په نیول شوو کسانو کې د پاچا سلمان بن عبدالعزیز کشر ورور احمد بن عبدالعزیز او ورېرونه محمد بن نایف او نواف بن نایف شامل دي. محمد بن نایف پخوا د سعودي عربستان ولیعهد و سعودي چارواکو که څه هم د سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ادعا دا ده چې ګنې دغو کسانو د کودتا پلان درلود. او ترکیه د سوریې ادلب ولایت کې د اوربند له هوکړې راضي ښکارېده. ترکیې دفاع وزیر وایي د دوی او مسکو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوي توافق له مخې په ادلب کې اوربند پر ځای دی او سرغړونه ترې نه ده شوې. په ورته وخت کې مسکو بیا د دوی له ځینو پوځي اډو بهر د ډزو ریپورټونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د ایران فارس خبري اژانس وایي د جمعې په ورځ سوریه کې د سپاه پاسداران ځواکونو یو مهم غړی وژل شوی دی. اوسنۍ خبرې ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا او مننه، تر بیا د خدای پامان.